تاریخ تیر خوراکي توکي چې د روغتیا پالانو په باور د ډیرو ناروغیو لامل کیږي د غزني ښار اوسیدونکي یې هم اندېښمن کړي او له مسؤلو ادارو غواړي چې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو پلور مخنیوي برخه کې جدي نظارت ترسره کړي. ضرر از این موادهای تاریخ گذشته خیلی زیاد است. باید خود دکاندارای محترم تمام مردم در این عرصه همکاری کنند که همین موادها از شهر جمع‌آوری شود و از بین برده شود. بعضی دکانداران دي تر تاریخ ډیر شیان دي ورسره لکه خوراکي توکي بسکوټ مثال داسې نور شیان دي. د حکومت څخه موږ دا غوښتنه ده چې په هغو باندې سروې وکړي، په هغو دکاندارانو وګرځېږي تر تاریخ تیر شیان راونیسي او له دې څخه یې وسوځوي او دوی ته نصیحت وکړي. ورته مهال د غزني ښاروالۍ په یوه اقدام کې نن د رسنیو او ټاکل شوې کمیټې په حضور کې 15 ټنه تاریخ تیر توکي وسوځول. 15 ټنه تاریخ تیر شو. دا مواد اوس تاسې ولیدو چې امر د رسنیو په مخ کې موږ وسوځل. دا له چوک ترانسپورت او بزازي کلای ساوز نه او له شپږمې ناحیې چې د نواباد سیمه ده او توحید آباد نه کرباغ اډې نه. د غزني ښاروالۍ ریاست مسؤلین زیاتوي د بې کیفیته توکو مخنیوي کې یې هڅې جریان لري. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې له دوی سره لازمه همکاري وکړي او د اړتیا په صورت کې ورته خبر ورکړي.